دا د برنامې شروع کول نه مخکې یو ډس اګریمنټ و چې ډپریسیو ډس آرډر یا ډپریشن باندې دوی اخر هم اګري نه شول. دا په خپل خبره ولاړ ده. دا هم تصادفاً اوس اګري یو ولې هدف زموږ یو دی. هدف یو زموږ یو دی چې موږ د افسردګي کلمه باید هر چاته ونه کارو چې څوک خفه هم وګورو. په دې باندې ده چې اول دا ویډیوګانې مونږ چې چیرې اپلوډوو هلته داسې خلک هم راځي چې سایکالوجي سټډیز کوي یا سایکیاټري سټډیز کوي چې هغوی دواړه پوینټ اف ویو نه پوه شي چې دوی کوم یو صحیح ده کوم نه ده. که چیرې کوم کې سوال هم لري کولی شي خپل ریسرچ وکړي چې آیا دا شیان کلیر نه شول راځه چې زه خپل وکړم کوم ځای. دقیقاً مثلا ماته احمد راځي وایي چې زه ناروغه یم او زه د یو ډاکټر په توګه دته لیکم ډیاګنوز کې یا تشخیص کې زه وایم چې احمد موډ ډسارډر لري، په موډ ډسارډر کې ډپریسیو ډسارډر لري، په ډپریسیو ډسارډر کې میجور ډپریسیو ډسارډر لري. ګورئ څومره سخته خبره ده چې زه فتوا ورکم چې یو انسان ژور خفګان لري. اما موږ څومره ساده کړي سلام ته خفه یې و بس ته ډپریشن لري. خفګان ډپریشن نه دی، په اصل کې ډپریشن اصلا یو ډیر کوچنی برخه د موډ ډسارډر ده، د حالت د اختلال ده. ولې باید یو انسان حالت خراب وي؟ ولې باید انسان خوشحاله نه وي؟ ولې باید انسان د خپل ژوند نه خوند وانخلي؟ ولې انسان چې پخوا د کوم شي نه خوند اخیستو اوس خوند ترې نه اخلي؟ اوس دوه سواله دي. بعضې زیاتره خلک خپله انسان خپل ځان ته وایي، بعض خلک ته وایي ولا ډپریشن لرم. دقیق. اوس ډپریشن لرم دا صحیح ده او که چیرې وایي زه ډپریسډ یم، زه فکر کوم ښه لغت دا دی چې دا وایي چې زه د حالت اختلال لرم، زه موډ ډسارډر لرم. نه موډ ډسارډر لرم. ډپریشن لرم په خپل ذات کې بې معنی خبره ده. او ډپریسډ یم او ډپریسیم دا په خپل ذات کې بې معنی خبره ده. ګورئ ستاسو ماغزه د یو احمق ملګري په توګه دي. که چیرته تاسو خپل مغز ته وایي چې زه نشم کولی، نن راپورته شئ خپل مغزو ته 3 ځلې ووایي چې زه خبرې نشم کولی، شاید چې دلته راشئ ګونګي وغږیږئ. اما که نن راپورته شئ خپل مغزو ته ووایاست چې زه کولی شم 3 ځلې، شاید هغه کار چې اصلا امکان ونه لري تاسو یې ترسره کوئ. زما ټول د بحث اساس دا دی چې په کوم جرأت تاسو ځان ته د ډپریس کلمې نه استفاده کوئ، په کوم جرأت وایي چې زه خفګان لرم، دا ستاسو ژوند تباه کولی یا بل ته وایي چې ته خفګان لري، یا ته خفګان لري. ته کولی شي یو حالت ته یو نفر ته که چیرته ته وایي چې ته د حالت اختلال لري، دا جمله د هغه په مغزو دومره تاثیر نه کوي ځکه مغزه مجبوره دي چې دا جمله هضم کړي. دلته یو بل خبرې ته ستاسو زه متوجه شوم. څنګه چې موږ ته یو کلاینټ راځي موږ هغې ته مریض لفظ نه کاروو، آفرین. موږ هغې ته وایو مراجع، ځکه کله چې موږ دغه مراجع لفظ وایو دغه په هغې یو ښه اثر پرېږدي. کله اوله نه ورته موږ وایو ښه لیونی، یعنې ډېر خلک د دې کلمې نه هم استفاده کوي چې څوک رواني مشکل لري چې راځي وایي چې دغه لیونی دی یا موږ ته به خلک لیونی ووایي. دا ما سره یو دوه ورځې د پرون شپه نه بل پرون شپه هغه مېلمستیا چې کوم موږ تللي وو سلماني ته ویښتان جوړول، هلکان ویښتان جوړول، خو بس زه ورسره هسې تللی وم. نو ما دا قیچي واخیستل، دا کوم فرینډ مې چې و دا ناست و، یو خو دا سلمان خپله لګیا و کار کوو، ما دا قیچي راواخیسته ملګري چې بعضې شیان دی زه هسې هغه مې کوه ورانه مې کوه. نو دا سلماني ویلې نو 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 که نه انګلیش کې ویلې ما خدای نه وته هسې ماحول ډېر فرینډلي و، خدای نه وته او د نعیم انګلیش زده ده. دومره نه بده ولګېده. فرینډ مې ویلې چې سلمان ورته وایه، هیر ډریسر ورته وایه، بل چې نعی ورته وایه. ما ورته وړه کتاب نعی لغت معنی مخته شوی، نو زه سلمان او نعی که خو فرق نه وینم یو شی ده. کاملا موږ ځواب ته خپل ورسېدو. اوس تاسو خپل مریض ته د یو سایکیاټریست یا سایکولوژیست په توګه بهتره ده چې وایي چې د حالت اختلال لري، حالت یې ښه نه دی، خدای به یې ښه کړي، یا بهتره ده چې ورته وایي چې ژور خفګان لري، په داسې حالت کې چې دې جملې نه موږ کاملا سوء استفاده کړې، غیر کتابي مو راخیستې او هر انسان ته مو ویلې خفه شوي. ولې اوس دلته زه دا خبره کوم که په دنیا کې دا خبره عامه هم ده، افسردګي یا ژور خفګان خلکو ته یو ویره غوندې لري چې وایي ژور خفګان، نو دلته ستاسو دا خبره یعنې که اوسه پورې څوک نه مني که ومنل شي ښه ده چې حالت اختلال لري. اوس که زما نه څوک پوښتنه کوي چې ولې یا موبایل کې ورته مثلا وایم حالت مې ښه نه ده، مثال بیا پوښتنه کوم دا سیم کوېسچن ولې بیا یم ډپریسډ یم، ښه
خو اول لفظ بیا هم خو بیا وروسته خیر د کو هغه ایکسپلین کوي هغه دونه مشکل نه دی هغه اوله خبره چې کیږي هغه ډیر تاثیر کوي اما دا ډیره مهمه ده چې نن حداقل د دې خپرونې په واسطه پریکړه وکړو که هغه ډاکټران دي که عام خلک دي که مریضان دي زه خلک والا ډاکټر صاحب زه مریض یم چې شه ده ډپرس هستم ته څوک یې وایي ډپرس یم او ډپریشن ولې باید دومره نو تا ته چا کلمې ویل چې ډپرس دقیقا او د دې د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو بیرته داسې جدي ډیبیټ وکړو وګرځو بیرته اصلي کتابونو ته او وګورو چې اصلي موضوع څه ده دا موضوع چې څومره په دې نوم راوړو فکر نه کوم چې دا په دې برنامه کې ختم شي او اوسه پورې ما هم ډپریشن ورډ مطلب زیات استفاده کوم یا ډپرسډ یم یا ډپریشن لرم دا لرم هغه لرم یا ته ډپریشن لري ویلم دي خلکو ته داسې نو کوشش وکړو چې موږ هم راکم انشاءالله داسې ورډ استفاده کړو چې هغه سړي ته د دې په ځای چې خانګې باد انګېزه ورکړي خانګېزه ورته او فکر وکړي چې ښه دی ما یو فرند مې ده هغه یو کار ډېر زیات خراب کړی و زه نه ولم دلته نو خلکو ټول ورته ویلي و چې دا لانجه خو د ځان ته کتنه ده ګورو چې آخر څه کېږي موبایل ته مې راته زنګ وهلی هر څه کړي دي نو زه یا یونیورسټي کولم یا ځای کولم نه ولم چې راغلم نو رنګ یې مې یو رقم تک سپینهلته یې والله فنا صاحب داسې یو کار م کړی چې شوي دا به څه کېږي دا وړې خبرې دي یو غټ شی وایي سړی ریلاکس څه وایي مخکې ولې نه ولې دا خلکو خو ما زړه راوباسته ویل ته به داسې کېږي در باندې دا به کېږي هغه به کېږي اخر هماغسې کوم دونه غټه موضوع نه وله خو چې کومه غټه هغوی ورته داسې ښکاره کړې وله چې هغوی شیطاني نه کړی و چې ودرېږه دا لږ وځوره که نه او دا قسم خراب شوی و پس که نن مونږ وایو چې د ژور خفګان په نوم یو څه نشته واقعا نشته او خلک باید آرامه اوسي هر انسان باید فکر ونه کړي چې ډپریشن لري هر انسان باید فکر ونه کړي چې ژور خفګان لري قسم پې دا خو مطلب د ورډ مطابق چې کوم خبرې ولې یا ډپریسیو ډس آرډر یا هر یو چې د دې قسمونه باندې به خبرې کوو او دا کم ځای نه انسان ته راځي دقیقاً سایکیاټري پوینټ اف ویو نه او سایکالوجي نه چې دا فکر کوم په دې برخه کې سایکالوژیست او سایکیاټریست دواړه چې د هم نظر دي چون ډولونه یې 9 ډولونه دي مخکې چې دی کوم ځای چې راځي دوی بهتره تشریح کړه مهرباني سره خلاصه او آسان لفظونو کې اول به وو چې د کوم ځای نه راځي بیا هم موږ هغه لفظ استفاده کوو ژور خفګان یا د حالت مریضي ستاسو خبره به هم تایید کړو او بیا مخکې کو ژوند کې کوم غټ ځای کې ما ته موقع میلاو شو زه به دا پیشنهاد وکړم چې باید دا ژور خفګان بدل شي د په ځای موډ حالت نه بدلېدو ته ضرورت نشته کوم څه چې باید همسې یعنې کتابونو کې هم باید دا ولیکل شي کتابونو کې لیکل شوي ډېر زیات علتونه یې کیدای شي ټول نه مهم علت وخت دی د ماشومتوب وخت دی دغه وخت کې ماشوم د کورنۍ کوم ستونزې چې ګوري د مور پلار منځ کې کوم جنګونه چې ګوري ماشومتوب کې کو د مور پلار طلاق وشي څوک وفات شي دغه کله چې عمر تیر شي دا حادثه راشي انسان کولی شي چې معامله ورسره وکړي او حل لارې راوباسي ولې ماشومتوب کې چې دغه وخت کې د ماشوم ذهن ډېر پوخ وي نو دغه وخت کې چې حادثات وشي دا د ذهن کې پاتې شي دا بیا مخکې ژوند کې چې لاړ شي کو څونه هم کامیاب شي خبره یو وخت بیا راځي نو دی افسرده کوي بل یو خبرې ته ډېر خلک نه دي متوجه ماشومتوب کې په مکتب کې ماشومان پسې رشخندي کول یا د هغې قد پسې په انګلیش کې بولینګ مونږ ورته وایو د هغې یا چې قد دې ټیټ دی تورې سترګې دې داسې دي نالایقه یې دغه لفظونه د انسان 10 څلوېښت کالو پورې هغې سره پاتې کېږي او دا انسان واقعا افسردګي حالت ته بوځي یو څو ورځې مخکې ما یو ډاکومنټري کتله چې دغسې یو ماشوم یې مور پلار هر وخت په منځ کې جنګي په دې جنګ کې د یو بل ته ډېر زیات غلطي کنځا کوي او کله چې د منځ کې جنګ کوي راځي هغه زور بیرته ماشوم باندې وباسي هغه وهي ټکوي دا ماشوم دې حده پورې ورسېږي چې هره ورځ مجبوره شي چې دا څنګه حالت دی کله چې مور پلار جنګ کوي دا راځي غوږ دي ورته یو ورځ مور پلار په دې جنګ کې یو کنځا وکړي دا خو ماشوم دی اوس نه پوهېږي چې ښه د دې څه مطلب دی نن سبا د موبایل د انټرنیټ سهولت هر چا ماشوم ته ورکړی دی چې کوم اول دې کې دې ته احتیاط وکړی شي دا ماشوم لاړو नेट کې سرچ کړه دا کنځا چې د دې څه مطلب دی هلته چې سرچ کو چې کنځا ونه هلته باکسونه او څه راځي هغه بیا
هر څوک پوهیدای شي. ښه ماشوم کنځا سرچ کړه چې د دې خدا مطلب دلته دا عکسونه راغله نور متوجه شو چې ښه راځه دې موضوع کې نور سرچ وکړه 12 کلن ماشوم دی. ښه دې اوس غوښتل دې موضوع په اړه نور پوه شي لاړو بهر کې کور نه بهر ووتو کور یې پرېغستو د جنګونو د وجه یو ګروپ کې شامل شو یو ګروپ کې شامل شو چانې پوښتنې وکړې او دغلته ماشوم دوی واغستو دی نه سوء استفاده په هر لحاظ نه وکړله حتی دا ماشوم یې په دې مجبوره کړو چې دا جرم وکړي دا قتل وکړي ځکه دې ته ژوند هیڅ ارزښتناک نه و د دې خبره کور کې وانه ورل شوه دې ته چا وخت ور نه کړو دا ماشوم زی قتل کوي کله چې دا ماشوم قتل کوي دا قتل نه وروسته دا ځان ملامت احساسوي نو کله چې دا ځان ملامت احساسوي دغلته د جرم نه وروسته دا د انسان فطرت دی هغه د احساسي جرم د افسردګي حالت ته بوځي. خبره د کوم ځای نه شروع شوه د مور او پلار جنګ نه ماشوم کوم سټیج ته ورسېدو قتل افسردګي خودکشي. اوس وګورو اګری کوي یو شی دی دقیقا پرته د شکه زه ټول مسایل تاییدوم ولې زه غواړم لنډ یو څو شیان ور اضافه کړم د تاسو د خبرې په اساس. په مود ډیسارډر کې یا د حالت په اختلال کې چې کوم لومړی برخه ده چې ډیپریسیو ډیسارډر دی یا د حالت د خفه کېدو یا د خفګان اختلالات چې کوم دي دا شپږ اساسي ډولونه لري چې په ټوله کې 9 اساسي ډولونه هم ځینې ورته وایي چې ځینې داسې حالت دي 2 دانې چې هغه انسپیسیفاید یعنې موږ نه پوهېږو چې دا سړی خفه د څه شي دپاره دی لا هم نه پوهېږو. خپل خفګان ځکه رامنځته کېږي چې ډېری سایکیاټریستان په دې باور دي چې په مغزو کې د ډوپامین سیروتونین او اپینفرین د تولید اندازه کمیږي او دا اندازه هغه وخت کمیږي چې یو انسان ته صدمه ورسیږي یو انسان بد خبر واوري. مختلف ډولونه لري مثلا موږ یو ډول لرو د سټ په نوم یا سیزنل افیکټیو ډیسارډر یا سیزنل افیکټیو ډیپریسیو ډیسارډر. په دې اختلال کې کله چې ژمی کېږي وریځې راځي د یو نفر زړه خفوي 3 نور فصله روغ جوړي بس چې ژمی شي د زړه خفوي د دې اساسي دلیل چې شي چون په ژمي کې د کافي لمر نشي اخیسته او د ویټامین ډي کمیږي د تداخل خفګان پیدا کیږي نو په ټوله کې خفګان کېدای شي مختلف عوامل ولري. بیا په هغې کې موږ لایټ تراپي لرو چې یو رقم ته ګروپونه دي چې هغه په مصنوي شکل یو چاته دغه ورکوي ویټامین ډي ورکوي هغه د سړي ته ورکوو یا هم موږ د ویټامین ډي تابلیت لرو چې دوی ته یې ورکوو تر څو دا ښه شي. اوس که زه وایم چې دا سړی ډپریشن لري ژور خفګان لري غلطه خبره ده. دا سړی د حالت اختلال لري هغه ډول د حالت اختلال لري چې هغه فصلي دی سیزنل افیکټیو ډیپریسیو ډیسارډر دی یا یو بل نفر دی میجور ډیپریسیو ډیسارډر لري هغه هره واړه او غټه خبره خفه کوي. دلته زه کینم فقط دا سړی ماته وایي چې ته د خبرې بس کړه چې یو وقفه واخلو زه پرې خفه یم. ډوډۍ خورو یو نفر مانه مخکې ځي زه خفه یم دا ولې مخته لاړه اټس میجور ډیپریسیو ډیسارډر چې د هر شي په اړه دا سړی د خفګان فکر کوي. تاسو دوه سره خاندئ زه فکر کوم دوی په ما خاندي دا میجور ډیپریسیو ډیسارډر دی. د دې بیل مختلف عوامل دي. د دې سره سپریشن ډیپریسیو ډیسارډر موږ لرو چې کیدای شي یو نفر د دې د خاطره خفګان پیدا کړی چې د هغه نه یو نږدې کس لاړي جدا شوی نو دا 9 برخې لرو موږ د حالت په اختلال کې چې لامل کېږي 9 ډوله مریضیانې لرو مریضینه اختلالات لرو چې د یو انسان د خفګان لامل کېږي. اوس هغه خلک چې فکر کوي دوی د حالت اختلال لري یا خفه دي څنګه باید پوه شي 9 علایم لرو چې دوی حد اقل باید 15 دانې پوره کړي که چېرته دوی 4 هم پوره کړي دوی د خفګان اختلال نه لري. په هغې 9 علایمو کې یو دا دی چې پخوا دوی د کوم شي نه خوند اخیسته اوس د هغې نه خوند نه اخلي. یو دا دی چې یا دوی له حده ډیره انرژي لري یا بیخي انرژي نه لري یا دوی له حده ډیر خوب لري یا بیخي خوب نه لري. بل علامه دا ده چې دوی حس کوي چې بې ارزښته دي څوک ارزښت نه ورکوي. یو علامه هم ځان وژنه ده یا هم خودکشۍ په اړه فکر کول یا عملي دا کار ترسره کول دي. نو که چیرته اوس هغه خلک چې زموږ خپرونه اوري یا اشتیا یې ډیره یا دقیقا که ورته غواړو خلاصه کو تاسو که چیرته حالت ښه نه او فکر کوئ چې خفه یاست او د ژوند نه خوند نه اخلئ اول باید دغه 9 علایم وګورئ. تاسو کولی شئ ګوګل آنلاین لاړ شئ ولیکئ چې د مود ډیسارډر ټیسټ تاسو ته یو ورقه راځي دا ورقه ځان ته پرنټ کړئ کښېنئ په هغې کې 9 علامې دي تاسو ته وایي چې
څومره د پخوامو چې کومو شیانو نه خوند اخیسته اوس څومره ترې خوند اخلئ لږ ډېر کم په هغې اساس ځان ته چې دی تاسو هغه ټیک مارک کوئ نمرې ورکوئ که چېرته ستاسو نمرې 50 تر ټولو بهتره نمرې دي که تاسو 50 نمرې لرئ روغ و جوړ یاست خو که چېرته هغلته ستاسو نمرې د 12 نه ښکته کټګوري کې وای تاسو بیا د حالت اختلال لرئ دا چې کوم ډول د تاسو وظیفه نه ده چې تعیین کوي دا به بیا ډاکټر درته انتخابوي کیدای شي د فصل له امله وي کیدای شي د یو چا د جلاوالي له امله وي کیدای شي دا عمومي شکل وي کیدای شي په انجونو کې دا د میاشتني عادت له امله وي کیدای شي په امیدواره میرمنو کې دا د دې د خاطر چې ماشوم یې په ګېډه کې دی پس په ټوله کې زما اساسي هدف همدا ده چې کله موږ د ډپریشن په اړه غږیږو ډپریشن ته یو تصویر موږ ورکړی دی ځکه رامنځته کېږي چې په تا ظلم شوی ځکه رامنځته کېږي چې تا بریکاپ کړی ځکه رامنځته کېږي چې تا په ماشومتوب کې ستونزې لیدلي اټس فاین زه نشم کولی چې مثلا دا رد کم صحیح ده په دې شکل که مختزی یوه لاره ده د خبره اګري ټو ډس اګري اما که چېرته تاسو د حالت اختلال ته راځئ هر یوې بیل عوامل لري که چېرته یوه جنۍ راځي ما ته کیني او وایي چې زه خفه یم لومړنی شی چې زما ذهن ته راځي زه ورنه پوښتنه کوم چې په پیریوډ کې خو به خفه نه یي که چېرته یو ځوان ما ته راځي ما ته وایي چې زه خفه یم لومړنۍ پوښتنه چې زه ورنه کوم ورته کورنۍ خو به د خارج ته لاړه نه یي ما باید چې کورنۍ د خارج ته لاړي ته دلته پاتې شوی کوم چې سپریشن ډپریسیو ډیسارډر د هغې له امله ته ډپریشن اوسي البته مود حالت لري یا اختلال لري نو په ټوله کې د حالت اختلال یو پراخه موضوع ده او پراخ بحث ته ضرورت ده چې باید ورباندې وشي دا پنځه دانې چې کوم الایم تاسو ویلي چې دا هر څوک لري یا آنلاین ټیسټ هم تاسو لري دقیقا هغه که چیرې انسان مثلا پنځو کې 3 یا 2 ولري هغه ډپریس نه دی هغه ډپریسیو مود ډیسارډر نه لري یا په عامه اصطلاح هغه ژور خفګان نه لري مثلا نن سبا زیات خلک کم خوب یا زیات خوب تاسو ویل کنه زیات خلک کم خوب کوي او هغه بیا اخر وایي چې زه مثلا تکلیف لرم یا داسې ډپریسیو ډیسارډر چې کومه څه نومو هغه تکلیف لرم کنه نو دا باید پوه شي مثلا چې صرف یو علایم وجود درلودو سره نه کیږي چې آفرین باید 15 پورې الایم ولري کم از کم 15 پورې ټول څه نه هداني دي نه هدانې باید 15 تی ولري تاسو څه وایي په دې کې کوم ویل مخکې نه زه بیا هم علتونو باندې خبرې کوم چې څه علتونه دي ما خپل شخصا چې فکر پې وکړو دلته یو 2 علتونه دي په دې څو ورځو کې ما داسې یو خپل کلاینټس مراجعه وکتل چې ډېرې وړې خبرې دي څوک ورته نه دي متوجه ولې هغه د افسردګي یا د دغه خفګان ژور خفګان حالت ته انسان مجبوره چې لاړ شي مونږ په عام الفاظ کې غیبت کول یو بل چا پسې دا د افسردګي شدید حالت انسان رسولی شي هغه داسې اوس یو څو ورځې مخکې غیبت ښه شی دی که بد شی دی پرته شکه بد شی دی غیبت ښه شی په دې دی د چا چې غیبت کوي د هغه ګناه کمیږي باید زه په دې نظر ګورم ښه شی دی یعنې ولې دلته که د رواني لحاظ نه وګوري انسان د چا په اړه چې کیږي ورته ښه شی ده د چا په اړه چې کیږي هغه ته ښه شی ده ولې څوک چې کوي هغه بیا ځي افسردګي حالت ته یو څو ورځې مخکې همدغسې یو کس یا مراجعه ما درلودله د هغه یو عادت دی چې چا کې بد څه ګوري زی بلته وای بلته 15 شپږ اتو نفر وته وای بیرته چې بیرته د تشویش کی خاده ته خو مې دا خبر وکړه دای دي ته ونه کی دای دي ته ونه کی دای دي ته ونه کی د حد پورې په یو هفته کې هغه د حد پورې ورسېدل چې ولې زه د هر څه پرېدم د وظیفه پرېدم زه لیونه کېږم یعنی حد پورې مشکل سو اول خو ته ولې چې د چا بدی ګوري بلته وای تا دلته مشکل څه دی کله چې انسان یو غلط کار کوي هغه ځان ملامت کوي کو هر لحاظ نه غلط کاری کو د ټولنې خلاف څوک غلط کار کوي هغه زی افسردګي حالت ته کو د اسلام لحاظ نه څوک غلط کار کوي هغه زی افسردګي حالت ته کو په کورنۍ کې کوم اصول قوانین دي کو د هغه خلاف هغه کار کوي هغه زی افسردګي حالت ته ولې زه د سر بيخي اګری کوم نه پرې خبر سره یو نیم کې دې شکه تاسو وای غل همیشه غلا کوي مثال هغه ته نه خوند اخلي حلال پیسې نه بيخي نفرت لري قمار څوک چې قمار وهي هغه قمار نه خوند اخلي صحیح ده ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه ډېر ښه خبرې ته صحیح ده دروغ بعض خلک ته داسې مزار کې قصې کوي دا خلک خندي دروغ قصې کوي هغه هېڅ وخت باندې دل چې هغه یا خفه اوسي یا بل څه او بل چې کوم دا قتل یو نیم سړی ده واړه واړه خبر باندې ډېر غټ غټ قتلونه کړي دي هسې
د دې باره کې تاسو یو دا ما نه دلته قاتل سره انډیوال نه چې زه وګورم چې په کوم حالت کې کنه یعنی بعض خلک غلط کارونه کوي ته نه خوان دخلي یعنی نه ډیپریشن ته تا خبره دي نه کوم خفګان نه خبره بعض دي چې کار په وتړي بیا سړی خرابېږي چې اوس مشکل چیرته ده مشکل چیرته ده مګر کس مشکل چیرته ده مشکل اوس باید مونږ پوه شو ټول خلک چې دا غلط کارونه کوي مونږ ته هغه ډېر خوشحاله ښکاري خاندي هغه ښکار مونږ یقین هم کوو چې والله دا خو وګوره غټه غلا یې وکړه قتل یې وکړو زه خپله زه تاسو یقیني یم درې څلور مراجع داسې لرم چې قاتلان دي ما ته چې راځي هغوی ځان داسې ښکاره کوي دلته دا ځان کلک نیولی چې نه زه خو نه جاړم دلته زه خو نه دلته خپل خفګان ښکاره کوم ولې مونږ د انسان هغه فطرت چې وګورو هېڅکله هم چې یو کس جرم کوي زه 100% په دې باور یم چې انسان غلط کار کوي هغه افسردګي شدید حالت کې منځ کې دی دویم داسې ډېر خلک دي چې خلک خاندي بیرته راغلي دي چې موږ په دونه غټ لیول باندې خلک خاندو غټ بزنسمنان چې بنګلې کورونه لري چې کله راغلي کورونه ټول دا خو ډېر کامیاب دي دینه خو بل کامیاب شخص نشته نه دغه ټول همدا علتونه دي کله چې راځي یو داسې شخص سره خپل مشکل حل کوي وایي چې والا خو ژوند کې خوشحاله نه ته ډېر ته بل خواته ځې غټ بزنسمن چې ته غواړې که نه دې سره کمپیر کې هغه هر څه لري پیسې لري نه یو مثال یې ما ویل ما غلم ویل قاتل هم زه درته وایم هغه زیاتره به ته وایي چې مثلا ډېر خوراکونه محروم ده صحیح ده که نه ډېر ښه پیسهدار خلک چې دا د داسې شیانو خوړلي چې هغه ته چربي خون پیدا شوي یو شی پیدا شوي بل شی محروم د بزنسمن ته دلته نشي کمپیر کولی اوس راځم مثلا اسلامي نګاه نه چې ما څونه اورېدلي دي وایي څوک چې اول ځل غلط کار کوي صحیح ده هغه خپل ځان ملامتوي چې دا کار یعنې غلط یا داسې باید نه کوم دویم ځل کوي درېیم یا څلورم ځل چې هغه کار کوي هغه نه بعد دا عادي شي نور دا نور ځان نه ملامتوي تر څو چې دا یو بل څوک ملامت کړي یا د علماو منځ کې کښېني یا داسې خلکو منځ کې چې هغه نیکان دي هغه کار نه کوي او دا یې کوي ضمیر یې ملامتوي هغه نه بغیر دا ملامتي هغې کې ورکېږي دلته دوه خبرې دي کوم خلک دي خپل دا حالت ښکاره کوي کوم خلک دي دا ښکاره نه کوي شاید ټول عمر ښکاره نه کوي ولې د دې په وجود کې دا حالت شته د دې په وجود کې داسې حالت شته کله داسې وخت راځي چې دی په چغو چغو جاړي سهار چې راپاڅېدی هماغه ګټې غوندې زړه سره راپاڅېږي یعنې زه خپله بحث روانشناس ستاسو اګري کوئ یا نه هغه ستاسو خپله خوښه نه ضرور نه ده موږ باید د خپل نه باید موږ باید د یو بل نظراتو ته احترام ولرو یو شاید زه غواړم د تاسو دواړه ستونزه تقریبا ځواب شو زموږ په همدغې موضوع کې فقط غواړم لنډ ورته اشاره وکړم که چېرته یو انسان غیبت کوي غیبت کیدای شي د هغه د تشویش لامل شي یا د ډپریشن لامل نه ګرځي مونږ تشویش او ژور خفګان سره نشو ګډوډولی مثلا دلته مونږ باید په دې پوه شو چې انزایټي لیډز ټو ډپریشن زه فقط غواړم ستاسو مثال تکمیل کړم مثلا زه د یو چا غیبت کوم لکه څنګه چې تاسو ویلې وروسته د هغې ویرېږم چې مبادا هغه انسان لاړ نه شي هغه بل نفر ته ونه وایي چې شکیب ستا غیبت کړی دی د دې له امله ماته تشویش پیدا کېږي او دا تشویش ځي افسردګي ده تک ته په هر صورت زه غواړم په ابتدا کې وایم چې غیبت اول تاسو ته تشویش پیدا کوي انکزایټي ډیسارډر یا د تشویش اختلال په خپل ذات کې خفګان لري اما خفګان اساسي نقطه دلته نه ده اساسي ستونزه دلته تشویش ده او دا خبرې ته ولې زه غواړم اشاره وکړم چې په اکثره حالاتو کې زموږ سایکولوژیستان د تشویش او ژور خفګان ترمنځ تېروتنه کوي یو مریض چې اصلي منبع اصلي نل چې کومې اوبه ترې راځي هغه د تشویش نل دی هغه نل یې پرېښیي دا تشویش نل یو ډېره کوچنۍ څانګه لري د ډپریشن یا د ژور خفګان ته چې هلته هم لږ اوبه ورکوي موږ لګیا یو دا نل جوړو وروره ته اصلي مین نل بند کړه که چېرته د یو ځای فرض وکړو یو کوټه ده سوری ده او د اوبه را روانې دي موږ کوچنی سوریان نشو بندوی موږ باید لاړ شو اصلي ځای پیدا کړو او اصلي سوچ آف کړو تر څو د مریض بیچاره ستونزه حل کړو ځکه خو ما دا مثال ورکړه اکثره خلک چې تشویش لري موږ فکر کوو ځکه مې ویلې چې ډپریشن ولې عام شوی ټاپه ده ډپریشن وسواس لري ټاپه ده ډپریشن د خوب اختلال لري ټاپه د ډپریشن لومړی باید دا متوقف شي د تشویش او د خفګان ترمنځ په توپیرونو باید پوه شو دوهمه مسله کوم خلک چې جرمونه کوي کیدای شي دوی خوشحالي ونه لري دا ستا د پوښتنې ځواب دی چې زه غواړم دې ته ډېر زیات متوجه اوسئ راځئ په ابتدا کې په دې پوه شو چې خوشحالي څه ده خفګان څه دی ځکه زموږ بحث په دې دی کیدای شي یو نفر په غلا کې خپله خوشحالي وویني آیا اګریوتم کیدای شي غلا وکړي خوشحاله اوسي او کیدای شي یو نفر په ښه ژوند کې خوشحالي وګوري
اوس دلته 3 شیان پکار دي چې تاسو دې سناریو ته پام وکړئ که چېرته غواړئ ژور خفګان مو د ژوند نه په بنیادي شکل له منځه لاړ شي او دا ډېر زیات مهم دي. زه غواړم ټول ورته متوجه اوسي. اول د هرې خوشحالۍ د ترلاسه کولو دپاره باید تاسو قرباني ورکړئ. هیڅ خوشحالي مفته نه ده. زه خوشحاله کېږم چې زما مور خوشحاله وي. اوس زما مور کله خوشحاله کېږي؟ کله چې هغه آرامه ژوند ولري. د هغې آرامه ژوند دپاره زه باید کار وکړم، پیسې پیدا کړم تر څو زما مور خوشحاله وي. د مور د خوشحالۍ له امله مې زه باید خوشحاله اوسم. غل غواړي مور و پلار یې ښه اوسي. مثال ورکوو، اوس که چېرته د مور و پلار مریض وي، موږ یو ډېر غټ قاتل درلود، نه پوهېږم اعدام یې که په افغانستان کې، نوم یې زما نه د یاده ووته، ډېر غټ غل و، نوم یې رانه د یاده وته، خو د افغانستان په سطحه ډېر غټ غل و. خدایداد په نوم؟ خدایداد، رئیس خدایداد. د رئیس خدایداد کیسې ته تاسو وګورئ. د هغه میرمن مریضه ده، په شفاخانه کې پرته ده، مري، هېڅوک ورسره کومک نه کوي. یو ته ځي قرض را نه یې ورکوي، بل ته ځي قرض را نه یې ورکوي. لومړی قتل پوهېږي خپل څنګه کوي؟ ټکسي کې کینی، ټکسیوان ته وایي ما بوزه بودخاک ته، بودخاک ته چې بیا یې خفه کوي، وژني، د هغه ټکسي راخلي، خرڅوي چې خپله ښځه وژغوري. تر آخر د کاره پورې وایي زه پرې پښیمانه نه یم، دنیا ډېره ظالمه او زه یې مجبوره کړم چې یو بل ووژنم، خپل ځان ارامه کړم. اوس د هرې خوشحالۍ د ګټلو دپاره ته باید یو قیمت ورکړې. زمونږ اکثرا ځوان، یو ځوان ناست دی ژاړي، ولې ولا مینه مې رانه لاړه، زه ناکامه پاتې شوم، زه ډپرس یم. ښه ولې دې مینه لاړه؟ خو والا د ما خوښېده بل ته یې ورکړه، ته په مرکې ورنه راغلې، والا پلار مې نه منل. ته اصلا د خپلې خوشحالۍ قیمت نه دی ورکړی، نو ولې لودګانو غوندې ژاړې؟ یو نفر ناست دی په کور کې، والا کار نه پیدا کېږي، سی وي دې کومځي ته ورکړې، کومځي ته دروازه ټکولې، یو 2 ځایه لاړم ونه شو، خو تا د خپلې خوشحالۍ د ترلاسه کولو قیمت نه دی ورکړی. که تاسو د خپلې خوشحالۍ د ترلاسه کولو قیمت ورنه کوئ، ډپرس کېږئ. کېدای شي ډېری غله خوشحاله نه وي، کېدای شي ډېری غله خوشحاله وي. هغوی چې غلا کړې، خپل ژوند دی چې دی خطر سره مخ کړی، لار دې غلا کړې، پیسې پیدا کړي، قمار وهي، چرس وهي، زیږپ وهي، ظاهرا خو خوشحاله دي چون قیمت یې ورکړی د خپلې خوشحالۍ. اوس کوم قیمت چې ده په غلا کې ورکړی، که هغه قیمت یې په صحیح لاره کې ورکړی او شاید د ده ژوند په مدت بهتره و. اوس کله چې دې حد ته مونږ پوه شو چې هېڅ شی مفت نه دی، دا شي دپاره باید تاسو قیمت ورکئ. مطلب که خوشحالي اخلئ باید قیمت یې ورکئ. که زه مجبوره یم چې د خوشحالۍ د ترلاسه کولو دپاره قیمت ورکړم، هغه خوشحالي لاسته راوړم چې دایمي. یو نفر هغه خوشحالي لاسته راوړي چې موقتي، یو نفر شراب څکي، هغه خوشحاله دی د نیم ساعت دپاره، یو نفر مونځ کوي، خوشحاله دی د ټولې ورځې دپاره. ټاکنه ستاسو په لاس کې ده چې څه شی ټاکئ، کومه خوشحالي لاسته راوړئ، څنګه یې لاسته راوړئ. اما که دا خوشحالۍ دپاره قیمت ورنه کوئ، تاسو ژور خفګان لرئ، تاسو د ستونزې سره مخ یئ. زه نه پوهېږم زما هدف ته تاسو ورسېدئ چې زه غواړم څه وایم که نه. ځینې خلک وایي چې مونږ په معجزو باور لرو. مثلا زما په ژوند کې یوه مینه مې ده چې هېڅ ما قیمت نه دی ورکړی، نه مې پیسې ورکړي، نه چې اما بیا ما سره مینه لري. زه په دې باور لرم. اما فکر وکړئ په 100 نفرو کې شاید یو نفر په معجزایي شکل خوشحاله اوسي، هغه سره چانس یاري کړي. 99 ولې دلته دې کې دا خبره وایم چې په معجزایي توګه باندې کله چې تاسو ته یو څیز لاسته راځي، د هغې قیمت هغونه نه یعنې نو هغونه خوشحالي کوم دپاره چې تاسو قرباني محنت کړی، کله چې هغه څیز تاسو لاسته راوړی ډېره خوشحالي. اوس چې موږ دا ومنله درې واړو چې د هرې خوشحالۍ د ترلاسه کولو دپاره موږ باید یو قیمت ورکو، اوس تاسو باید د دې خوشحالۍ ترلاسه کول نیکس لیول ته یوسئ تر څو په عمر کې نور د ژور خفګان مخ ونه وینئ. مثال در کوم، په دې مثال کې انشاءالله پوهېږي چې د نیکس لیول نه مې هدف چیه دی. موږ حبیب لرو چې یو فری فایټر دی، او موږ کارنر لرو چې یو فری فایټر دی. دواړه د خوشحالۍ په تلاش کې دي او د ژور خفګان نه د تیښتې په تلاش کې دي. کارنر راځي مسابقه ورکوي د دې د خاطره چې پیسې لاسته راوړي، چون هغه فکر کوي که پیسه دار اوسم خوشحاله به اوسم. حبیب راځي مسابقه ورکوي د دې د خاطره چې خپل خدای راضي کړي او د خپل دین دپاره مارکیټینګ وکړي. د کارنر او د حبیب ترمنځ لوبه کیږي، حبیب ګټونکی کیږي. ولې؟ چون د حبیب د خوشحالۍ د ترلاسه کولو لیول یا سطحه د کارنر نه پورته وه، او کارنر چې دا تر ننه پورې خفه دی، د هغې نه وروسته خپل سر کل که، وزن ډېر شو، خپل عزت د لاسه ورکه. نو اوس تاسو وټاکئ چې خوشحالي غواړئ د کوم لیول یا د کومې سطحې خوشحالي غواړئ.
نو په خوشحالۍ کې بیا اندازې دي چې په دې موږ کولی شو بیا یوه بله خپرونه ولرو ولې په ټوله کې د ژور خفګان نه د وتلو یوه لاره ده چې تاسو د خوشحالۍ د ترلاسه کولو دپاره باید د خوشحالۍ قیمت ورکوئ که مو قیمت نه دی ورکړی حق نه لرئ چې خوشحاله اوسئ ځینې خلک دعوه کوي ولا ما قیمت ورکړی بیا هم خوشحاله نه یم څنګه هغې هلک ته مې پیسې ورکړې هغې هلک سره به تلم څه چې ویل ما منل تا قیمت نه دی ورکړی ته احمقانه کار کړی